बुनियादी मकसद आपके चेहरों पर खुशियां बखेरना है। प्रोग्राम का मकसद किसी भी शख्सियत की गिलाजारी नहीं। अगर किसी को भी हमारी किसी बात से इख्तिलाफ हो या उसे बुरी लगे तो हम पेश की माजरत खां हैं। हमें आपसे मुस्बत तनकीद की तवक्को है। शुक्रिया। पेښور په کوڅو کې داسې یو आवाज وکړو چې رانجه والې، کجل والې او دنداسه والې، خو بیا پکې وویل چې والې د دې ګټیا بوګس او بونګه مذاق نه بعد ټول انسانان او ټول اشرف المخلوقات پرتوګ صاحب تاسو اسې پرتوغا غوټه کړی دی، اسره د مازه خرابوي شور او شور څه ته وایي یار؟ نو دې چې داسې لیکلي دي نو زه یم چې من وعن زه هغه دې خلکو ته وړاندې کړم چې دوی ته د بېادبو پښتنو ته د نن سبا چې دا کوم دي چې دوی ته د خپلو اسلافو پته ولګي او د دې نه به یقینا چې موږ ته پته مو لګي چې زموږ نیا بیبي څوک وه او ستاسو چې کوم هغه سلف والي وو د هغې جوابونه به هم تاسو ته میلو شي. نو که ستاسو اجازه ته اقتباس تاسو بالکل موږ نه تپوس دا ترنم کې نه دی، دا به زه ساده وایم ځکه چې ترنم طرز جوړول ډېر ګران کار دی. صحیح ده خیر دړه زور مې نشته. دې لیکي چې او باید چې علیشا 007 یو مخکخه او بین المللي میرمن ده او په میدان هوایی کې د الوتکې نه یو یخچال را پریوتو. دا یخچال چې لاندې راغو نو د دیګ بخاري سره اړیکه شریکه کا او بیا د اولسوالو په میز کې افراطي ګوندونو د چارواکو د څوکونه بریدونه وکړل. دغه راز چې همکاران سره په شمول د سویلي ولایت په موضوع قوي راستکاران لري، همدغه شان په شمول د قندهار ولایت نه یو توغندی راخلاص شو. د توره بوره د سر نه دا توغندی راخلاص شو چې روخې د کوزي پښتونخوا په طرف او کوزي پښتونخوا کې د کله بالا حصار دیوال سره په ډغره شو او دغلته محال وګرځېدو. پرتوګ صاحب نو اوس د دې اقتباس نه څه ثابته شوه؟ نو د دې نه څه ثابته شوه؟ لکه دې نه هېڅ هم ثابته نه شوه. It was terrible comedy. It was a hill joke. دا یو ګیسه پټه بونګه او ګټیا مذاق ډېر پرتوګ ناشاد صاحب تاسو د پروګرام په ابتدا کې خلکو له مازغه کټوي کولی شئ، زه پکې منداړو نشم والی په دې منځ کې. یقینا چې تاسو به رسېدلی چې نیا بیبي څوک وه. بالکل ورسېدو، خو دا کتونکي هم لږ پوهېږئ که نه دا اخر وڅوک لکه دا خو اوس فایده ونه شوه که نه. نو پرتوګ صاحب خبره داسې ده چې لکه دا خو ډېرې ژورې خبرې دي. د دې پوهېدو دپاره کم از کم ډېر تعلیم پکار دی او ډېره شاګردي پکار ده. نو کینچي کلب صاحب دا خو لکه قدیمي روایات دي که نه، جدیدي روایات نیا بیبي په باره کې څه وایي دا راته ووایي. دا خبره داسې ده پرتوګ صاحب چې هره ګړۍ هره لحظه دا خبره مخکې ما وکړه چې د ادب چارواکي د الفاظ به دې بیا خوښ شوي، بیا ډېر مې خوښ شو. کله ناکله پرتوګ صاحب زه سوچ وکړم که نه زه هم زه څومره ښه یم. داسې شیطاني خیالات اکثر انسان ته راځي. دې د ادب چارواکو همیشه د پښتنو د بېادبه پښتنو بخښنه غواړم پخپو تبرونه والي دي، ځان مرګي چاودنې پې کړي دي او بریدونه یې پې کړي دي، خو ولې په هر دور کې شیطانیت ژوند دی. نن سپین کاکیشي نسل دا که په ایشیا کې یا په خصوصي توګه باندې زمونږ په لر او بر پښتونخوا کې دباو دی او دی په کلو سطح باندې د خپل بېغیرتوب اظهار نشي کولی، نو خیر دی اټس اوکې. سپین کاکیشي نسل خو تر امریکې پورې تللی دی. داسې خلک په مغرب او په یورپ کې شته چې هغوی د دې ادب نه سسټر او مدر اخیستې ده. په دې لیکوالو کې یو لیکوال دی د چا خاندان چې د انسان د پیدایش نه تقریبا 200 اربه کاله وړاندې زمونږ د بنو نه امریکې ته هجرت کړو. د دې زمونږ خپل بنو نه امریکې ته هجرت کړو، خو دا انسان لا نو پیدا شوی، د دې نه وړاندنۍ خبره ده. او هلته کې دی سیټل دي، هلته د خاندان را روان دی، په هغې کې یو لیکوال پیدا شو په 14مه صدۍ کې. دا د مغلو دور دا اوس بیا ډېر غټ لرغونی تاریخ شروع شو. جوور ډېر زیات جوور دی. دا یو لیکوال په دې خاندان کې پیدا شو او په ده باندې د مور او پلار نوم کېښو جوني سینس.
ښه جونی بای جونی دا جونی چې دا ډېر مشهور دی زموږ په دې بې ادبو کې دا اصل کې د دې بنیادي وجه داره چې دی د بنو نه تلو ښه نو د اکبر بادشاه په دور کې یو کتاب ولیکلو ها کتاب د اوخو لیکلو د اکبر بادشاه په دور کې اکبر بادشاه چې هغه کتاب وکتو دا ډېر زیات خوښ شو او هغه د خلیجي ریاستونو یو خلیفه ته کتاب ډالۍ کو دا کتاب نوم خلیفه ولیکلو جونی سینس ډالۍ کو اکبر بادشاه او د کتاب نومو خلیفه داسې کېده چې دا کتاب دا خلیفه کتاب دا د دې بادشاهانو ډېر زیات خوښ او نسل در نسل به دا کتاب داسې راتلو چې کوم خلیفه به مړ شو هغه به بل ته پرېښو چې هغه به مړ شو هغه به بل ته پرېښو دغه شان دا د بې ادبۍ دا سلسله دغه شان را روانه وه بالکل خو اوس په دې لږو کلونو کې زموږ د پاکستان یو سیاستدان هغه د خلیجي ملک ته په دوره لاړو چې په دوره لاړو نو د دې سیاستدان نوم کې میا راتلو میا دې چې هلته لاړو نو داسې د شپې 2 بجو ټایم کې دک خلیفه دې سیاستدان لم دا کتاب ور ډالۍ کو دته وی چې دا وایا ګوټ په ګوټ وایا پاڼه کا خو پام کوا چې واپس بیا پالماره کې کېده خو چونکې د پولیټیشن واز ا تیف هغه یو غلو هغه کتاب په بډکو او ځان سره پاکستان ته وتښتولو چې پاکستان ته وتښتولو نو دا غي سروره کې بدل کو لکه ګوره تخریبي حربي په هر دور کې شته موږ دا وایو چې پښتون په هر دور کې وهلې شوی رټلې شوی کوټلې شوی نو هغه موږ دا وایو لکه دا اوس اوریجنل فارم کې موږ سره نشته دی کې لکه تحریف شوی دی په دې کتاب کې خو قسمت زموږ د اخر صرف سروره کې ولا بدل کړی دی نو د دې کتاب نوم سو خلیفہ خو چې د کله پاکستان ته وتښتولو نو د دې کتاب نوم څه شو میا خلیفہ خدا وسره لکه خپل نوم وسره واچولو نو د دې کتاب نوم جوړ شو میا خلیفہ خدا نن چې دا ډیر مشهور دی نن چې دا نوم ډیر مشهور دی میا خلیفہ جونی سینس نو دی جونی سینس دا کتاب اصل کې لیکلو ټول کار لکه دا ټول کار د دو خدا بیا مسله به زموږ د سیاستدان جوړه کا دو سره خپل نوم اډ کو نو د خلیفہ نه خبر لاړه میا خلیفہ ته اوس د میا خلیفہ کتاب دا زموږ په نیا بیبي مکمل رڼا اچي هغه کوم وګورو هغه کوم پاڼه کو دا ګډ ګډ ته موږ لاړ شو او مکمل پاغه موږ سټډي وکړو نو یقینا چې موږ ته پته ولګي چې دا زموږ نیا بیبي د پښتنو چې دا کما نیا دا نن چې دا کم بیا د پښتانه د چان وسیدي د علیشا بیبي 007 وسیدي نو د دې په باره کې مکمل معلومات موږ ته د کتاب نه ملاويږي نو اکبر بادشاہ په هغه ټیم کې د دې په باره کې کتاب لیکلو اکبر بادشاہ کوم ځای کې لیکلو ماشاءالله تام غړې وړې شروع کې اکبر بادشاہ نو لیکل اصل کې یو مسله بل تاسو تم ګنا نشته دا خبر ما ډیره کمپلیکیټډ کا تاسو ډېر دونه جوړه کې زم پکې غلط شوم تاسو پکې غلط شو دا خبره لیکلې وا جونی سینس او دا اکبر بادشاہ په دور کې لیکل دا دربار کې لیکلې وا ډالې کړي هو اکبر بادشاه هغه هم لکه شوکي غونډو بهرال خو اوس دغه کتاب په یو پاڼه باندې چې د هغه پاڼې نمبر دی هغه مازان سره وروړي د باقاعده تل ما فوټو کاپی ته پاشنه غړی کې وسته ده نو پرتوک سے د دې کتاب مختلف پاڼې دي په هر پاڼه خپل کټګوري ده او په هر کټګوري کې خپل خبرې دي نو هر یو کس د خپل خوخه کټګوري ګوري خو د دې په یو پاڼه باندې جونی سینس د نیا بیبي په حواله سره دا څه لیکي چې کلب سیب که زما منې نو دا پروګرام بدل ته ختم کو بیا پراتلون کې ټوک کې دی کتونکو ته بیا د دې په باره کې ووایو د دې پاڼې په باره کې بالکل ټیک خبره تاسو کا چې څنګه تاسو مناسب ښکاري او دلته بیا راغونډه کو دا لوبه ځکه چې دا لوبه باقي ویښ کوي او که لږ نور ویښې وکړو نو کېدای شي مونږ بیا په مونږ اقتصادي او معاشي پابندیان ولګي نو خدا ده چې بس دلته کې راټول کړو او کتونکي دې زموږ د بل پروګرام انتظار کوي جونی د علیشا بیبي په باره کې سوی د کتاب نوم دی میا خلیفہ دا به ان شاء الله په بل پروګرام کې بیا موږ دې ته وایو نو قدرمندو د بل ټوک انتظار کوئ تر هغه پورې خپل بې ادبه ملما او بې ادبه کوربه دواړو له اجازت ورکوئ اجازت غواړو د غوا دالان